أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة خافت يمين وكبير الحاقة سيدي غير إلى كل أبدا يعقل اليوم بالحاقة أغيثني أفتح عن خبره وما أدراك فلسس من الحاقة جسدي أرى يبين كل أبدا أنا تتكبر ولم تكبر عاقا أفتح في بلوغ مرسل كذبت ثمود فكذبت وعاد بالقارعة فعرضت تدعون إلى زلزلة كبيد سوى القارعة في عمد فأما ثمود فأنجزهم فأولئكم فيها تعيش بالطاغية قال سقط جبلا جهد سيحويه وأما عاد فرجع لأن بكم فيها تعيش بريح صرصر قال سقيت إذران تيسير وعاد بها حتى يوم سخر عليهم الموت والمؤمن بسبع ليال بشر وثمانين أيام أتوبة حسنهما فلا سحاب تسبيح وزير يحسنهما ليفعل يحسنهما ليفعل وكل بليلة يهتديهم فتلقى ما تلقوا يدعون فيها بعد ليس عاجل فرما في بعض قوم تعاديا فرما في الله تبارك كأنهم لا يلبسون أعجاز نخل لهم لا يريدون لكل خاوية مسجدين خاوية مثل جدري على ميت شجوا فريق نسل من البطل عجاز فريق أعجاز مدام بيدين قليل النار إلى النار إنسان فأنتر ما يقول لهم الله بيأتي فاسقطاني السقطان فاتوش قول الله تبارك وجاء فرعون وأقل فرعون ومن قبله وصوت لابن مفتي والمؤتفكات أو تشوت ولا بالخاطئة وهي بنامان بالجنة فعصوا رسول ربهم بنا فقالوا رسول الله فأخذهم النوم يدبرها ألا ترى أخذت الرابية فمجنون صوت الوالدين رابية من الشديدة أو زيادة كمان كيفية سرعة سخت يرجع الراوي إنا لما ترى الماء ويمين الحمد إنا المنجي لما ترى الماء فلجي زيادة وكل لحد يشرع الله يبير زيد شيء اتفاق من حيث حملناكم تاسو سوارك ولكن الجارية بعض المشتركين حملناكم تاسو سوارك آباء تاسو داران سوارك بجاني بيدنيا بعض لنجعلها لقالة جمهورة الله مشتري لأنها واقعة لكن تاسو داران تذكرة تذكرة وياداش لا نسيت تاسو داران عبرة وتعيها أو يأتي وقيل ربكم معنا أو نرجع يا في خبر لنا إن وهي الآثار المعتبرة أبونا المعتبرة عدة تسكنين أبونا خبر إسرائيل ويأتي أبونا دواوي لوقيل إبراهيم فإذا كفى وسط قيام الحالات فإذا كفى نتلج باليوم ليش نسوي مشكلة كنا واحدة وكيف يوصل بعد يوم أو كل بس البيت كان فاهم وحميت الأرض أو مجد البيت لازمها جد الطيب والجبال مداورة وتبقى واحدة وبعد كل شيء يوزع وجد المادي يبجني وسام الله وش أصل ما نقول دوبه جمعي مذكر يوم ما قام جوجي فيومئذ تتداول أزمان يوم عن واقع واقع شواقي في حالة قيامة قيامت من يوم الواقع تواقي به وانشقت السماء ووجد السماء وبشره والعياذ بالله تبرئ وليش فهي يومئذ واهية وإلى أسماء بڑی کمزوري وهي مبارك منزور الذي مبارك متمسكة بجوده ووجه والملك ملائكته على أرجائها وبعض الأسماء وبعض الأسماء الأسماء ملائكة
مرة مستثنى ويحمل عرش ربك أو كيف عرش قال فوقهم تدير فارس يومين فلا رضوان ثمانية أتم الآية يومين فلا رضوان تعلمون تصل بشكل شيء على ربكم بالحساب كل رب الحساب قال بشيء لا تخفى منكم خافية أنا بشكل يكن استاسو لكم خسرت قبيل के या خافية عنكم نفس قبيل سوق بشكل فأما من أوتي اسم خير أولا وكشف في أسمع من ما يقول ما خلقت فلستأسف فأما من أرجع كسب أوتي وتوفى كتابه فنعمل ما بيمينه داره في الأسلام فيقول مديره إن شرب في المشاريع أقرأ خلق ما شيئا واصل والوزن كتاب يا زمان عملنا ما أقول لك عشان تستري جرب الذين مخفي رجال مع رواه حرام الدنيا من عملنا وتخيرت رجال من لوش بريال يعني سوسي خايف عنه هذا هو الإسلام الدنيا وقت لو تخيل وبين الدنيا كان كل ما أنا نخيل التأخير يا كمان كان يمشي وجز الكريج ولز كان يمشي من ذلك الكعبة في ناس ملاوش إني ظننت أن سماع الدواء يتم لكم أني ولا تنجي من زملاقات ومتين حسابية دخل الإسلام سلام ثم يقينون جزء يورز الإسلام سمعنا معكين الدنيا لا يقال في كيفه فهو الإنسان الذي يعيش كراضيا ورجل يجد خشاع الجنبين طول خلونه وسيدنا بعض مشرجات الجنة في جنة عالية قال جنة مشكلين خطوط واجب جنة داردانية نزدين ديكريتي الظروف ريوش لبوس يعني أن ما قيمانا وفيه بيزار دابو مالي غني بما أسلفتم فسبقنا عن المجمعين الدرس في الأيام الخالية فأبرزوا في وشروطه الدنيا كثير ورزقها فأبيك تصديق عمل عليه أبيك بدل تصفيس في شاو مزيكا وأما من أوتي ليركسب فرج أصحاب الشمال وقصة عملنا ما بلا يسحر وأما من أوتي رسول والرشية كالكتاب وإذا عملنا من شمالنا وقصة أسبابه فيقول لمن جميله ويا ليتني غير ما مالا يقول حسرت لك ترسل ورزق غير ما لم كنت كتابي أجل أكتشف ما تسمع دعمنا ما ولم أدري أو سبقت إلى قديمة مع حسابي أجسد حساب جزر قديمة لم يكن إليه حساب سنة جدا من بجد أو يا ليتا كاش يا غفر زمان جديد كان أو يا داخل ممكن مالا كاش جمال سيستم تبشر خوش شيء لا سجل وشلون بل جن بابلا يا ويما أبنا عني يقضي ما دار وما دلاسس كشيء وس أصحاب الابتداء وأصحاب الأكمال ما عني تمام زمان ما يا زمان ما كم عذاب هل عني لا 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 كشف ما كشف ما سبحان ما كشف ولي وبعد شيء سلطان طاقت وجود سرائر خلاف الإنسان لا شيء مشري ملك سيد لا سيد لا بس ما بتشيء برباد ये बच्चे लोग वल्ला बहुत हो वुदू मनी सही पे लगा तो दोनों का माना को अच्छे ثم الجحيم يقول جهنم يسبح به ولا في ثم في سلسلة يا باسطين بدرها شيء يزول دامج من يسمون ذراعا زرع نبات هذا ليس يجول الدوال الدوال لا باسطين يسمون ذراعا أو يا كذا فسقوه وميزان كتابه وراء لكن سنجي دا تو يقولي كل سبوع حياة شيء زورته لازم من يسوق بيدريش كتور بديش ورتش هديك ولا ميزان كوراي أو بدي جنتي بيش كتير دا أويا كذا الدنيا تزونني دا الله رب العالمين تزون بريء بس ده جرمنا دعي لكن هذا إنهم كانوا يؤمنون لا يؤمنون بإيمان الله بالله العظيم ما لا من يشرك ذلك دل توحيد من وإن لا يحفظ وتجيزين ولا على طعام المسكين فمرأة المسكين مسكين بشرط فليس له اليوم أن يشتد البار من وزنها وما قضية حميم صد الدوس ولا
ولا طعام شرير ولا خوراک مشتري داري نسبي مگر بزاف محمد بن وزمان دلیل زور شوقي براوته وی سري تسمعنا تقع خوراک دي خوراک لا يأكله وفيه خوراك عليه الخاطئون مگر بين كان فلا أقسم فلا خبر ناس نستوسم قسم بما تبصرون فأرسل عن شاتاش وتدور إليه إنسانا وما لا تبصرون وجهاش تنخبئ مبيرتا نسجد كريم حال الدواني وليجي إنه لقول رسول كريم أيها القسم يقينا لا قرآن جريد قوله لا خامق لنا رسول كريم دا رسول جيزة من سمعنا جبريل عليه السلام دا راوله الله دا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم پیش کرے دی ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر دے رکھتے وما هو من لا قرآن کے قول شاعر بین دے شاعر فإنما تؤمنون بالإيمان وليتاسو دي بكلمة كاهن الله ولا قول كاهن نزل القرآن من هذا الكاهن قليلا ما تذكرون بهم بس يتاسو تنزيل الناس لذكر القرآن من رب العالمين تركنا ولم تقبل علينا أو رجوع إلى نبي وكفرا ببعض الأقاويل بعض الأمر يذكره الله يبين فرص نبي كما رجوع إلى ما هو قديم اليوم إذا لنا قرآن إلى الكلام لأخذنا منه باليمين مقام كرام نشبه في أسنا في أسنا كركت القدر أو نسب ثم لقطعنا منه الوكيل مقام نبيك تدابر السفر كم جزء تطلع وبيس رفور الإنسان الوكيل لكن السفر كورا تطلع كما يقولون فما منكم من تستعصون من أحد يوم عنه وتنرى حاجزين في وجههم के सुख अपेरे ज़माना बचनी मुश्किल दाता नबी नसब रख पर शब उनमें सजा का मालूम शब्द अल्लाह को दिखी वही न है कि अंदर हमारा तक है तो तकी खाम खाता है यादाश के पारम तकी हो वही न नعلم أن खाम खाती तो अन्न में कौन दुकाती यकीनन से का सारा प्रकाश की तंजीब को होती है तस्वीर से खर्चता जब तंजीब के कुरान وإذا كان كلام قرآن علينا حسرة على الكافرين لا قام أفسوس للكافر عن ذي سمع كافر بدي أفسوس لي تكاشكي هم يقرأ ما إيمان نوري وإنه يمكن أن القرآن لا حق يمكن خام حقوق في كتابه ويمكن خبر فصدق من قائد باسم ربك العظيم ولم يستعد الرحمن في ميزان سورة المعارج دام السورة قيامت کی ثابت ہے بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل تقوس كريم تقوس كوريكي يا تقوس فريدي تقوس كوريكي بعذاب واقع عذاب مبارك شيء واقع کے واقع تیار تیار عذاب دے لا تقوس کے مکین کی طریقہ اعتراض تقوس للكافرين هذا بارد الكافرين هذا عذاب واقع خاص به بارد لا عذاب واقع ليس له مشهد عذاب بارد واقع سودة كونه سودة بس كونه شيء من الله لا برد الله فرحمة بالمعارف شحاول الله سبحانه لنا سبحانه ربه تعرج الملائكة وتجيء الملائكة وروح إليه لأن لا ترفض فيه ونفع ورزقه كان مقداره مجيبا ذات 50 سنة منظور زكاة केवल प्रोड्यूसर का इनसे इंसर करेंगे हर फसल वला क़यामत मौक़िफ़ुन मंसूस हर मौक़िफ़ ज़र करेंगे ज़िक्र मंसूस करेंगे फसले सबर करेंगे सब्रन जमीला सबर कैसा इन्हों यरौनहु यकीनन मुश्रिकान जिन्हें यरौनहु बीबी दी अज़ाब का वईदा लगे क़यामत लगे वनराहु क़रीबन मुक़ीम बिलरनिस्बी अल्लाह बिलरनिस्बी आवाज़ अज़ाब का يوم باور باندې تكون السماء تشي اسمان كالنور وشان دغه تبديل بشيء تامه وتكون الجبال مشبلهن كالعين وشان دغه باندې بشيء وري ولا يسأل حميم او تقوس بنشكر يوغرم دوس حميما يوغرم دوس مالكي ولا يسأل حميما بس يشي كده يوغرم دوس راولي يوغرم دوس مالكي تقوس يا بس كده لا مكارش يودوس تدوس تدوس رشتا يبصرونهم دعوا وخذلك بيتا يومين يود المجرم أمان المجرم
مجرم انسان بارمان زیات نه بل بچی خزا ورونه خاندان او د اسمه د کیسې دا ټول الله د پیوس بچي يود المجرم أمام المجرم لو يفتري كاشف فتيك وتوت من عذاب يومين عذاب تدور سنبي بني يخبر بچولا تيجي وتي بني خبر بچولا وصاحبتي وقلتي وافي وقلو وفسيلتي التي يمدى خاندان كوكي تدور لبنا وورده بنا مولي مسلمين يا كوكي يا خاندان بدن سي ورقول ومسلمين نسبت راشي خاندان ولا تاسو ولي اگر ته خاندان ولا مسلمان دي بارمان مش كاشف ما خاندان ولا راشي ومن اوصل في الارض باذن الله جميعا ثم يمكن من ربك دلالا ودي بارك الله خلق راجع مش خاندان دون فزا بچي دي بارمان بیا ټول دي ته ولي مالک ناس الله كان لا اله الا ان الله يقين الله مبارك في دور دور دي وسقطا يعني نزاعة للشواء أخذ كذا سافر دانا مدارا نسيبور ذا سافر دانا سراغ الجسدي تدعو من أدبر أو أصبح داكو أما جاء أدبر جاء شكري القرآن وتولى أو مفيد الزمر يدانا فرحنا أصبح وتولى وجمع كيسير جمعه الإمام الحموعة وبلوغ كذا فوضلي وبلاغه كذا بلدولي وجمع فوضلك إن الإنسان يجب إنسان خلق هلوعا لا تدع بشر بالإسلام إذا مسه الشر كرجل رسيل إنسان مسه مصيبة يجوعا يد فرياد الكي وإذا مسه الخير كرجل رسيل الخير وشاد منوعا يمن كوالكي جاء هذا الكي إلا المصلين لكن مجوزاء رسيلتي لكن لا سيفتن ولا صفة الجلال في داسه لا فيستخدم أولا ذكر كيد المنصفة إلا المسلمين لك وتسانهم فلاني الذين لا وتساني هم على صلاتهم دائمون جدي أخبر المنظمة بشوالكي أولا يقول تكيو يشير بفرداتي يقرأ يبرقني بدل الذين لا وتساني في أموالهم الذين معلومين حق معلوم بصدر مقرر تجاربا للسائل قالت السؤال والمحروم أو القارة بنسيبة غريب وحقدار saya apa coba mahrum kami tu cidewa saja. Wah ini nak tak cidewa saja. Dia mana orang? Macam tu orang. Walaupun orang kesan kesan guna jadi tasbih dia ini, orang saya dapat mani cuma perawan. Walaupun orang kesan dia ada dalam jadi azab dapat masuk dunia rakyat. Sekarang Allah berikan azab dari bayi makmum. Akan nanti besi lagi. لكن السبب يخوف شيء غير مضمون ما لا ينبغي ان يؤمن منه نذر بكاش لكن السبب يخوف شيء انا لكن بيركي دي بكا قيامت عذاب نعم عذاب الدنيا عذاب الدنيا لكن تبي مؤمن والذين لا بكسان يوم الفروج جديد خبر عورتهم شر دارون حافظون حفاظا كي زناكان وبكارين كي الا على ازواجهم مگر فبارك بيارون أو ما ملكت أيمانهم يعرج مالكا في سنة دين دابي ببارك بينهم غير ملومين وسكنا بيد ملامة بيشويت بين حلال يبيت ولا حلال فمن يبتغى مجاج ولو الله لك أحفظ الذين بدلا تذكاره أولئك ذاك سامهم عادون خاص به بشيء حتى تجاوزته والذين لا تسامحهم بأماناتهم جديد كل أوانتهم وعهدهم وكل لوزهم وراعون رعاية ولحرسكين والذين لا تسامحهم بشهاداتهم جديد كل قواه وقائم ونعمين شهادتنا الحق والقوائم ولا يكون قوي بجانب والذين لا تسامحهم على صلاتهم جديد كل منظومان يحافظون محافظة كريم مخلل من شيء هم على صلاة دائمون محافظة سمانه سنة إليه أخبر فرده من قدامان أولئك ذاك سعد في جنات مكرمون وجنة لك بيتي لبيس والوليه فما للذين كفروا مسكافر متزجا فما للذين نسوا جغل كافر بلا فما للذين كفروا سوى جغل خلق رجل بريكري في بالاك جستا طرق بيدني مهمعين عزني أو مردوي سمع ये रावण देव जी का जन्म खबर और इसका हर सिलसिला शेख मुझे कैसा खबर करे जो वे मानदार सवजन ने क्या कि बड़ा केवल का केवल को अनआन
استاد اخوانه چې مبتعين منډه وي او تختی درمانا ان عنك قبلك ما عنك مبتعين كما خاربي او منطلقين استاد اخوانه کافر منډه وي او نسيت مخلين عن اليمين في طرف وعن الشمال في كسر معيز يدلدلين في كسر دلدلين وبدل نوي دعوة من آيات معهم آيات ما كل ذلك منهم هل الإنسان الذي كافر ولا أن يدخل سيدنا الذي كافر شيء جنة نعيم جنة الذي يمنون هذا الذي كافر لا تمر سيدنا الذي جنة ترش كلا هيجر سيدنا الذي كافر فقال جنة نشتا إنا خلقناهم من الذي بيدا كريم مما يعلمون وسنة بيشون بيجي شمال الفضل يوساس يقولنا داسي اسمك إنسان بيكون متكبر لبي لو يشي جنة مثلا أو كفر يكرر فلا خبر داسي أنه سيكون قصدكم برب المشارق ورب المشرق والمغارب ورب المغرب إنا لقادرون يقينا من خلق قادرون على أن كل خبر ما يقدر قادر يبدل خيرا منهم وبدل كبار القرى الدين ديبن بعثا الله رمضان وقرب مسلمان بلا وما نحن نحن لا بمسؤولين كمزورين بشير وعجز بريشي فضرهم نقرين ذاك في يخوضوا تبيزيهم ففي الخبر كي ويلعبوا قولوا بكي حتى تدين ليلاهم يومهم الذي تجيب مقام تنكر أبو السري وعدون تبي سري وعدك ليشي كلا قيامة وعد بريد أبو نصبح وسا فتوتوا إليه يوم باور الله يخرجون جديد المسلمين الأجداد يخرجون سراعا فتعطي باندي كيف مشكلة تعطي باندي سرسلوز كأنهم كوي في جديد يا مسلمين والمعبودات تريد في الكون والسبيلية تبي سمعت بقوي لكن أنا جديد أحب بابا دربار بمندي سفر وروان دسي ولا زاد دربار بمندي وكمان أظهر أن الصبح رأي أمير تمر أمير تكون جردي بجد كون نختار عليه بمندي هذا بشان تطبيق ميدان حشر تمندر أو نصب جيكم علامات في الطرق تبوي بدار علامات فاهمة يخلق رواني دي ورواني حشرتا خاشعة أبصارهم كسبوا في داستريه نزلت ثلاثة نوم بريدي ترهقهم ذلة فدي كبيرة نزلت كل بدر ما يزيد ذلك اليوم الذي لا نوصل كانوا يوعدون بسرعة وعد النبي سورة النوح عليه السلام लेकिन नूह अलैहि सलाम दावत पेश करे फैसला तरीका होगा मक्की सूरत के मकसद पे इजी दावत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका लेकर नूह अलैहि सलाम इला कौमी ला कौमता ला मुकरिम अन अंदिर शिया व तqawma कौमता من قبل أن الذين يأتيهم عذاب أليم سيرشدك عذاب دردان من كل يوم وقال نوح عليه السلام كما يا قوم يا قوم إني لكم من المستغفرين نذير مبين لكم الإنكار أو يأتى الإنكار لأن يعبدوا الله جبل دليل واسد الله ويتقوا ذكرا ويليه من شكر ويطيعون كما يتعاقبين ليغفر لكم فقالوا كلا تاسوا في ذنوبكم إنهم مستغفرون ويؤخركم ومستقبل كلا تاسوا إلى أجل مسمى ترمي مقرر إن أجل الله من أجل التسبيح أكثر شغل شيء يؤخر أو ردش مستقبل عذاب يا رب كمان يقبل المستقيم أين مخلوق القبور لو كنتم تعلمون فجرت تاسكوا إليه تاسكوا إليه فلعنتم ببينامكم قالوا فما نوح عليه السلام ربي الله إني دعوت إنهم دعوت ربهم قومي قمت ليلا ونهارا تشبيه دور زين هي دعوت تشبيه دور زين فلم يزدهم ومخالطة قوم لوس بالطرق الخمسة في زطركم فلم يزدهم نزيانهم إلى الدعاء زمان دعوت استاطرت الدعاء إليك لما دعوت بي استاطرت يا الله استاطرت من دي ولا سياق من إلا فراء مدد يختان سورة دعوات كنتم تخفي زمان من دي زمان خبر لمن بدل مني كلما دعوتهم وكرجت دعوتهم بيتا لتغفر لهم البرد يجتمعهم بيتا وجعلوا أصابعهم دي في قلوبنا دي في قلوبنا في آذانهم وقلوبهم في أصابعهم إذا كنت تصورون في آذانهم وقلوبهم وقلوبهم تكون تبعين ما سماح ورناهم بدل واستبشروا ثيابهم أو زامن يقولون أقول ثيابهم في جامع زمان رمضان ولا يقولون كل والدخل بس كذا
بلغ أصره وبكشف فينفع زمانه عن يشوار الإسراء واستكبر استكبارا وليك وليك ويسرا أبو الوكيل حق الرد ثم إني لعنتهم بأنهم ما في دعوة الرجل على صورة بينهم متكرر أو إني أعلم ثم إني أعلم لهم يا يقينا ما كارنا في كتاب سبق لهم إسراء أو قد من لي لقد ويسرا كارنا ما نسكت دعوة يكون هذا سان دعوة يبلغ الناس سلام عليكم فقلت استغفروا الله ذكري فخلوا الله ربكم فاغفروا لنا انه كان غفارا يقينا لا ترى ربكم استغفار خير إنزا يشفق تبخلوا صدري يشفق يرسل السماء تنقى والإبارة عليكم وتعصبا الإكرام قال قسيما عليه أنا ربنا عليه الإبارة الروكي بل ويمكنكم بأموال زيادة الله تعالى ما نستغفر بل لا ربنا نظام من دريكي بل ويجعل لكم جنات درب الله تعالى أو بل ويجعل لكم أنهارا درب الله تعالى نقول بيشي رزق بيشي تقولي بفصل فرق كي رزق بيشي بيشي أنا بقول لك بشيء يجي مخالفة استغفار لا تجدي القرآن ما استغفار جوار الله لا تجدي مثلا مشركان توصيل ما لكم سمجا تاسو لا تكتم لله وقارا تاسو في جنة ساتي لا تقدروا من لا ترون أنك إعادة ربك مجاهد رحمه الله فرمي لا ترون أنك إعادة ربك لا تعس وجه ليع من يحصل أو شركان مسلمون كله وقد خلقكم من لا تاسو بذاته أخبارا مختلف حالاتك نطفيل على قيد والضيب سحما شم فرحين كي يقولوا كي ويش باش تطوان كرمك ألم ترون آيات سنقول إذا لبيان أن الوضحى وأن الأحزان آيات سنقول كيف خلق الله سبحانه الله سبع سماوات وأسماء طباقا لا تمانه وجعل القمر والأرض رزق بينهن كذلك نورا وجعل الشمس والقمر سراجا شرابه كيف والله لا يخلق لكم من الأرض ربكم إلينا سلسلة من نباتا فربكم سلام سيد إنسان حسن سبحانه الخاوة ثم يعيدكم فيها يا من تصبح تصديق بجسمك ويخرجكم إخراجا ورباسك لا تصبح وفرمانه والله لا تجعل لكم الأرض وركزت بارزمك بالصامفة وإليه بشأن الاسترين لتسلكوا من أدبار أن تتاسوك في اسمك تسبنا فجاجا قال أمرار بشفراء فناجي وبدلالي قال المؤمنين عليه السلام ربي سماوات إنهم عصروني حين خلق زمان فرماني مفردا واتبعوا الآخرة وهم شيء يقع بذلك من دعجا لم يزيدوا جنسيات إلى الأمال من دعوة هو لدخول ولدا بين مسار من الدعوان فعلى جاب سيروات جمعتار دي كوچی وی پڑھا تطور جاب کوچی عمال اور نسی واتے مکتاوا فخبر چکار کو تبا دے داخل مقام کو تبا مسی وربان ما مسیدر چت سرکشان بیڑرا مسیدی چت پڑھا ظالمان مسیدی ومكروا مكرا كبارا ومكروا في شيء يريد عن مقابل مكرا كبارا جنة زمان مقابل مكرا جنة ما بنقصان رسول الله لحق تقول وقالوا ذاك كلامي لا تذرنا تاسم بريد آلهتكم المعبودان نوح عليه السلام قال أيضا برحمة البارون بين الديبة نوح عليه السلام خبروا ولا تذرنا بريد تاسم التنوت أو نصبع بين فرنيع قول نسلا لا أزماني بيت أولياء وخارج الذي أسماء رجال صالحين في قوم نوح ذلك الذي ذهب كان مسلمان أولياء وشكرهم من عليه السلام يكشفوا أول شيء الأولياء يدبرون الإنسان والشرك فكما زمانك بزمان نوح عليه السلام أو الشيء رد أول في أول نوح عليه السلام بعد لا وجه بك لا وزيارات يوم أعمال يوم سنين لو تبقى خبر نوح عليه السلام قوم كوري مشركان أو كانوا أولياء إنسان أولياء شكران من الأولياء دربارون باندې 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 کېږي وجودا محبت بابا او سواع دلته قیومیت ورکړیو یهود چې دغه مددونه کول یعقوب چې دافع البلاء وقال کړیو او نسل چې دغه دیوال عمر په اړه کړی چې له یو بل مخاوت ته عمر کی برکت چي اچھا ار بابا رې خپل دې دې ورکړي کړي دا پلاني زموږه
دا دین مشرکان د نوح علیه السلام په زمانه کې د خپل باباګان ورپېل د نوح علیه السلام د باباګان نه وقد أضلوا من نبي كفرات كثيرا من ملك دعوة المؤمنين ولا تزيد الظالمين أو يا الله مسيات وظالمان الرجال ولا لا مدرك إبراهيم نور كفرات أبايك خبر الدين شيري وقت مما الذي وجد خطيئاتهم جديد نوم بريدين مما خطيئاتهم جديد نوم توجنا أغرقوا في بر بريشكوا في بعض كفراتهم فأدخلوا مدينة داخلين نارا موت جهنم فلم يجدوا لهم مدينة بدسان فارجوا من الله سوى كان انصار سوء الغامان الله ورتمنيس الدنيا جب تباسي وقال لهم نبي عليه السلام رب الزمان ولا قدر مبرك على الارض فليس كما من الكافرين الكافرون الديار يوم قربانا والديار يا يوم قربانا بريلو تطبع تتابعين جواب برسوي نبي صلى الله عليه وسلم قال خبري وتغلقوا الشيء إنك أنت جيات أنت ترى أنت تأتي بينهما تضل عبادك أنت بالله استابت مكان لا تقف قولي واستابت مكان ولكن يدور بنزل بيولاد إلا فاجرا كفارا مگر فاجرا كافر نجيب بس كافر وفاجر يلا تبين أو بيدعاء إنسان ببارك وعليه المؤمنان رب يغفر لي زمان وكما تولي والدي وزمان ولمن وجدت دخلت في اجتهاده زمان كنت من الناس عامه المؤمنين سوى زمان كنت المؤمنين بتشتدوا في مسارات الله بجد اولي المؤمنين والمؤمنات وياك طول المؤمنين والمؤمنات اين المؤمنين سنانا يا الله تبارك وتعالى طول كيوم كرياتي ان شاء الله ذلك هم داخل كلهم بلا شيء طول سچ مؤمنان اين المؤمنين سنانا يا الله تبارك وتعالى ولا تزيد الظالمين هم زيادة والظالمان وقال إلا تبارك مگر تباہی و ہلاکت خسارہ و ہلاکت ادھی خسارہ و ہلاکت اور دیر کریں سورۃ الجن جنات باقی دادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہ بخاری کہتے ہیں یا کلیش پر قوم ایمان اور توقع دعوت کرے اثر کے فرق رہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدارس روح پر اشکال جنات راوی قرآن اور بخاری کو دعا ہے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أوحي إلي وحي وشهد ما أنه استمعت جيبنا وقت فضل يوم خرج من الجن يرى بيان ذلك بيان وقت القرآن فقالوا لي بيان الذين سمعنا يتلون فواه القرآن عجبا قرآن دي عجبا عجب بيان الحسن يهدي هدايته إلى رشد لحق رفتا فآمنا به ونجي ما دورت القرآن ماده حق خبري القرآن وليس الإيمان رفتا جنات ليوز القرآن وليس الإيمان رفتا أو ضد الشرك وبوص وقت ولم نشرك بشيء مشرك وربنا نحفظ صراحة إنشالها وسلم الله سريع بسنت الشرك معلومة شديدة ممكن يكريان الشرك وأنه تعالى جد ربنا من شأن ذلك تعالى جد ربنا وجد شأن ذلك رب ما اتخذ الذي ولد إلا صاحبا كمجدي ولا ولدا ما أولاد لأن الطالب ولا يشرك وأنه كان يقول لا يتنبه وأنه كان يمكن يدور جوابا يقول جوابا سبيلنا ممكن أمقر على الآية أن الله شقق أبا نحق خبري نزول خبري ثم الله ما رجل خبري وجه الله ولا تشتى ولا ما نقول شيئا وأنا ظننا أو يقين الجنود دارما أن لن تقول الإنس في جريمة إنسان والجن على الآية ما دام لكذب الإسلام ثم باشا خدمان ممكن يجري الإنسان وكذا ولا تكذب نعم وفي خلق الله روح وجه الله قال الشركاء يقول الله وأنه كان رجال هو سسري من الإنس إنسان يعرفون شيء فرعي مختلف برجال من الجن فصاروا البريان ماني فزادوا نسيات والبريان لما قاصر الشيء يرون سري الإنسان البريان لما مختلف وجود سركشي لكل كل متعشان بالكل ځکه مشایخان چې مساحات مشبر اکثر پیریان سردار باندې پناه وکړه او بسم یاد ورغی زبر دی وادي په سردار پناه وکړه جنات دوی دي انسانانو زمون د جنات سره پناه وکړه نو مزادوهم زیات کړي جنات راځه اثر کشي
دا جنات په نور سرکشي کې بدمعشي له نور ډیر چې خیر د انسان هغه یوي ښه برید پیتاو سم سرکشي شي وګور وانه ان دې دا نه ویل چې ورته په خیر الله عادت دی نه ولې موږ د خیر او شر مالکان غني انسان بلکې دا شیطانان او جنات په دې سرکشي او د شرک خوشاله وانهم ظنوا يقينا داخل الجنات وانهم يقينا انسانان فنودي کا گمان کړو کما باندې قسم چې تاسو باندې دې پیریا خپل پیر ته تقریر کوي دا جنات دغه خپل پیر ته تقریر کوي وانهم ظنوا يقينا انسانان چې دې گمان کړو کما باندې قسم چې تاسو باندې دې پیریا الله يبعث الله عاده چې ګرا کوته کې الله تعالی سو تاسو چې قیامت کې انسانان چې قیامت کې کافر انسانان نه قیامت څخه په لاس پر دغه خبرو چې قیامت نه انکار قیامت حق او بل دا موږ دنیا کې ګرځېدو موږ ویل چې دا اسمان ولې د سعودیانو راځي شکر رسول الله کوي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د وحی په باندې د ګل په اسمان مخکې د دې ته باندې خبر ته ورکړي او دا به څنګه اورل کېږي دا ته ویل کائنات په څه درو شامل اول دا ذکر وأنا لمسنا السماء يمينا دورة ونسمعنا فوجدنا نور الأسمان مملئة جدار الرشيد حرسا شديدا سودارا مزبوطنا وشربا أو شربنا لا سودارا سوبر القرية كلاي أو شوبي كلافتين وأنا كنا نكنون الذين أحكي القرآن رسولنا وحنا حق الدنيا جنوب كنا نسكت الأسمان كي مقاعد للسمع فزيد كنا نسكت للسمع قال خبر داويدو توریدو پر کې راځي چې ملائکه خبرې کوي چې ویل اوس دا خبر باندې شي اما يسمع الان ما سوچول کی اوس یجد له حکم من الانسان لپاره شهاب مقصدا شغل تیانا اوس چې ورته کیږي وان دې کوم انسانانو کې ترغیب الجنات کې ګور سنیان شیعاګان او دا رنګ څنګه چې موږ کې ډلې دي مختلف بدعتيان او سنت تابعدار د پای کې د بعضي سلفو څخه خبرې شوې دي اې دا ویل دي ابن کثیر دل تر نقل کړی دی اعمش رحم الله و غیره خبرې کړی به ته تاسو کړه پتا څو کې ناکار اډاله کما ده پیریان نه و په ممکن ناکار او خبيث اډاله روافض او شیعاګان دی د جنات هم په دې اقرار کوي وان ظننا یقینا زمون دا یقینو الله نعجز الله وس زمون یقین راغی الله نعجز الله چې موږ نشو عاجز کولای الله لره فی الارض بده زمکه کې ولن نعجزه موږ نشو عاجز کولای الله لره هربا پتی اختبانې الله نه تختیدې نشو نه د الله د عذاب نه بچ کې دی شو وان لما سمعنا الهدى یقینا منغا وان یقینا من چې لما هر کله سمعنا الهدى کله چې موږ اورید د هدایت دا خبره او دا قران آمنا به موږ ایمان راوړو په دې هدایت باندې فمن يؤمن بربنا اغسق ایمان راوړي په خپل رب باندې فلا يخاف ندي بني يريږي بخسن د نقصان نه ولا رهق او نه د زیاتینا الله وتعالى نقصان کې نه کمې کې نو سره زیاته وان من المسلمين يقينا فمن کې مسلمانان ني د الله حکم تغاړه کې خودن کې ومن القاسطون فمن کې بعضی کاګروان ني بعضی راکه ګډوډ فمن اسلم ان اسوک چې غاړه کې خود د الله حکم ته فاولائک نو دا کسان تحروا رشدا وی مندل لار د هدایت واما القاسطون ورچا کسان چې کاګ روان دي فکانوا لجهنم حطبا ندی د جهنم د پاره خشاک دي والله استقاموا او دا وحي مشولا د الله نبی مات والله استقاموا کچر د خلق کلک ودريږي على الطريق په حق العربان برابر ودريږي کن او استقامت اختیار کی په ایمان باندې لا اسقیناهم نو خامخام بو سکو په دوی باندې ما ان غدا قاغه وبډيره رزق بول ورکو لنفتنهم فی د پاره دي چې موږ د دوی ازمایش کو پدې کې ومن يعرض وغسو چې مخ واړو عن ذکر ربي د ذکر د خپل رب نه يسلكه نو الله به داخل کې دلر عذابا صعدا فعذاب سخ کې وان المساجد يقينا المساجد چې دی لله دا ګور د الله د پاره دي فلا تدعوا مع الله نما आवाज مکوي د مدد د الله تعالی سره حدن بل چاته ایواز الله ته आवाज کو د الله مسجد لور شو په عبادت دربار لمزه بابا ته आवाज مکوا ایواز الله ته आवाज کو مساجد توحید د پاره د الله نه غیر بل چا نه مدد مغواړي وانه لما قام عبد الله او دا وحی ما ته شوی دا وانه لما قام کله چې بدر د عبد الله بنده د الله من کله چې د الله بنده ودرېږي سوق د الله بنده ها
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وحی ما ته وشول کله چې ودرېږي بنده د الله يدعوه چې راغواړي دا خلق د الله طرف ته دا د الله بنده چې کله الله طرف ته خلق را بلی کنه او د الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکي يدعوه بلنه کوله د الله توحید نو کادو نزدې دي دا خلق نزدې او يكونون عليه لبدا چې شي په دې پیغمبر باندې را پړن دې دوه معنی یو معنی دا ده چې کله دا نبی دعوت کوي دا مشرکان پر اپن شي منه کوي چې زه خو دا مسلې متمکو د مخالفت لپاره دویم د دې برعکس معنا ده کله چې دا نبی دعوت کوي د الله توحید ته او د الله دا بنده ودرېږي نو دا صحابه ټول را پن شي منظر زر را منډه کې الوی بیا بیان شروع شو د نبی صلی الله علیه وسلم خوند ولور کوي راشدی د پاره دا بیان او د دوه معنی علماء کړ قل تو اے نبی انما ادعو ربي یقینا زخبلنکم صرف د رب د پاره ز صرف خپل رب را بلم الله نه مددونه غواړم الله نه دعاګانې غواړم نو نبی چې د الله نه دعا غواړي موږ تاسو ټول د الله نه دعا غوښتل پکار دي انما ادعو یقینا ز دعاءکم بلنکم اوازکم د مدد ربی خپل رب ته ولا شریکو نشریکوم به د الله سره حدنی سوک من الله نه غیر بل اچا आवाज نکوم د مدد قل تو اے نبی انی لا املک یقینا ز اختیار نه لرم لكم استاذ د پاره او ضرر د ضرر ولا رشد او نه د سفیدی راخ کلو قلت تو اے نبی انی لن یجیرنی یقینا پنان شراک ولما من الله د الله د عذاب نه حدنی سوک بس یو الله مال پناراک ولن اجد او زن مندکو من دونی سوا د الله نه ملتحدا زید پنای د الله نه غیر مبل زید پنایم نشته پنایم د الله نه غواړم الا بلاغا من الله استثناء منقطع ده معنا اي لكن ابلغ بلاغا لیکن ز تبلیغ کوم رسول کوم من الله د الله طرفنا مگر زما په ذمہ سدي بلاغ ده بلاغ من رسول لید دین رسول من الله د الله طرفنا رسالات او پیغامونه د الله ومن يعص الله ورسول جنا فرمانی کوي د الله ورسوله دا غد رسول فان له يقينا د پار نار جهنم اور د جهنم ده خالدین فی همیشه به پاغه کې ابدا همیشه حتا تر دې پورې اداره او کله چې ویني دوی ما عذاب یعدون چې دې سره وعده کې دي شي فسيعلمون نظر دې ته پته ولګي من اضعف ناصرا سوق دې ډېر کمزورې مدد کوونکې او اقل عددا او سوق دې ډېر کم په تعداد کې مشرکان وویل نبی صلی الله علیه وسلم تاسو لګونه خلق تاسو به سوق مدد وکړي چې مونږ دې راګیر او تاسو لګونه تعداد الله پته به ولګي چې کله عذاب راشي کنه سوق دې ډېر کمزورې مدد کوونکې معنا بیا تاسو د ځان سره مدد ونه کوي نه بدل د باباګان مدد وکړي د دربارونو چې په مکه کې جوړ کړ او څوک د ډېر لږ عدد والا ستاسو د ډېر عدد بل ډېر لږ کی معنا به برکت بشي دا معنا قل تو اے نبی ان ادري ما ته پته نشتا اقریب اي نزدې ده ما عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کې دي شي ام يجعل له ربي امدا او کنه ګرځولې داغه د پار زما رب وګد نیټه بل نیټه ما ته پته نشته امدن لريوالي ته ما ته پته نشته د عذاب بیان نزدې یا بلری نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو عالم الغیب الله عالم دې پار پټ باندې فلا یظهرو نو راخ کار کې الله نه خبره علی غیبی په خپل غیب باندې حدنی چالرا الا من ان استثناء منقطع لیکن من ارتضى غسوک چې الله تعالی غورک د وحید پار الله ته رضا شي من رسول اندکم رسولنا د رسالت د پاره غورکی ناغت الله بعضی احوال د قیامت بیانې نور د عذاب پته غتم نه عالم الغیب خو پیغمبر نه دی کړ خو الله ول د غیب او د خبرونه یو خبره ورکی د قیامت علامات اوس موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي خو د قیامت ورځ هغه تم نه پته چې کله به وای دا د علامات برازین بیا په قیامت نور ماته پته نشته ځکه عالم الغیب صرف الله دی پیغمبر نه دی فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا پس یقینا روان دي من بين يديه د نمخ طرف ته ومن خلفه او د نرسو طرف ته رصدا څوکیداران الله رب العالمین د پیغمبر نمخ کی رستو دغه مقرر کړی دي څوکیداران ملائک مقرر کړی دي شیطان ورته کوم دی نشرات لله چې هغه غنی توکي ليعلم ضمیر نبی صلی الله علیه وسلم تراجه ليعلم د پاره دي چې دی نبی ته پته ولګي یا دوی معنا دا ليعلم د پاره دي چې راخکار کی الله ضمیر راجه الله ليعلم د پاره دي چې راخکار کی الله ان قد ابلغوا چې یقینا دوی ګور رسول او دي رسولانو یا دی ملائک و رسالات ربهم پیغامونه د خپل رب احاطه او راګیر کړي الله بما غسل دیم چې دوی سره دي هغه ارسي په خپل علم کې راګیر کړي چې دوی سره واحصى كل شيء عددا او راګیر کړي الله تعالی ارسي په خپل شمار کې
سورة المزمل دي کې امر دی به ترتیل القرآن او په قیام الليل د شپې قیام کوه او په قیام کې به قرآن په قلار قلاروي په خسته په خوږ انداز باندې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے زموارا اے پشړی کې ځان غفتون کیا د دې مختلف معنی علما کړي دي شړی چون کیا المشمر للنبوه اے هغه انسان چې نبوت ته تیارې کوونکې الله تیار کړی دي زموارا منه زموارا د قران او د نبوت قم الليل پاسګه د شپې الا قليلا قم الليل شپې قیام کوه ټول شپه الا قليلا مگر لکته کم کا سی سب کې خوبم کا خیر ټول شپه مو درېګا نصفه دا بدل دی د قلیل نه نیمه شپه ته ودرېږه الله ته او انقص منه یا کمی وکړه د دې نیمې نه هم قلیله لږ کله ثلث درې مې سکه ودرېږه مراد ته ثلث او زد علیه یا زیاته کو په دې نصف باندې یا په ان ثلثین ودرېږه په دې نصف باندې ډېر ان دوه درې مې سي ودرېږه یو درې مې سکه صرف خوب کا ورتل القرآن او لولا قرآن ترتیلا په دمه دمه باندې لولا قرآن په دمه دمه په آرام ترتیل سره ان سنلقي عليك يقينا اوس د قیام او د قوم د لپاره علت چې ولې به ودرېږي ځکه دا قرآن ډېر دروند کتاب دی ګوره دروند بوج د اوچتولو لپاره ودرېدل پکار انا سنلقي یقینا موږ دراچو علیک پتا باندې قولا ثقیلا وینا درنا وحی بچ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په سخت یخنۍ کې مراغه دا قرآن دونه دروند دی په سخت جمی کې بد الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلی وتل تاسو دروند کتاب ان ناشئه الليل یقینا دا پاسیدل د شپې چې دی الله ته ودرېدل قیام الليل کې دونه فائدہ ده ان ناشئه په معنا د اوقات مرضی یقینا دا اوقات د شپې چې دی هي اشد وطئا دا ډیر کلکون کې دي زړه لرا خبر برابرون کې دي زړه لرا واقوا مقیلا او ډیر برابرون کې دی وینا لرا سوچ شپې قیام کوي الله رب العالمین ولا دوه فائدې یو زړه کلک دعوت چې کوي دا زړه مضبوطی په خبره کې او دویم د شپې قیام چې کوم انسان کې تهجد الله په بجبه کې فصاحت چي بیان کې فصاحت الله چي خسته خبري کوي بیا مزیدار نه دا ضروری ده ان لك يقينا استاد پاره نبی فی النهار په دی ورځ کې سبحا طويلا مشغولتیا د وګدا مطلب دا ټول شپه ځکه قیام مکو چې بیر شپې قیامو کې ټول شپه خوبونه کوي د ورځم ستاډر کار دی درسونه دي امت تر په غاړه دي شغل دی ډیر دی سبح لامبو ته وي معنا لامبو د وګدا معنا ډیر شغل دی مشغولتیا وذكر اسم ربك او پاکي وای د وذكر اسم ربك او یاد کړم د رب ستا وتبتل الیه او جدا کزان الله طرف ته تبدیلا په جدا کېدو باندې نه د الله د بندګۍ پر ځان جدا او د الله نوم یاد او ذکر کا رب المشرق رب د مشرق والمغرب او د مغرب لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا دا غنا فاتخذه وكيلا هو نساء الله لرزموار یو الله زموار وکړه واصبر او صبر کوي نبی علی ما یقولون په خبر باندې د مشرکان وي واهجرهم او پریک د دوی لره هجرا جمیلا په پرې خودو خسته باندې یعنی ترک تعلق سره وک وذرنی او پریک د مال الله او المکذبین او دا کسان چې تکذیب کوونکي دي اول النعمت چې خاوندان دي د نعمتونو او خاوندان دي د مزو اول الغنا والطرفه واللذه فی الدنيا چې په دې دنیا کې ته د لذتونو او د مزي او مستی او مالدارین ورکړي شي الله ما او دوی پرې ده وما هلهم او مولت ورکدي ته قليلا لګ زمانہ معنا لګ زمانہ مولت دارې په دنیا کې ولالګي مزيو کې به ور دی لدی لپاره ان لدینا یقینا زمون سره انکالن بیړی دي د دې د خپو کې دا چولو د پاره و جهنم او ګرم اور دی او طعام او طعام دی ذا غصه چې په مړی کې من ختون کې وی والعیاذ بالله دغه طعام په الله وی زو خرم په دی باندې ذا غصه من غیر سائغ چې په مړی کې تیریږي نه او یاخذ بالحلق او په دې مړی کې ونخلی او لا هو نازل ولا هو خارج نه لاندې ځونه بار روزي استون خلی په دقه ځای الله دې خوراک به وک وعذابا اليما وعذاب دې درناک یوم باورز باندې ترجف الارض چوب جلقیږي د ازمه کا زلزله براشي والجبال غرنا وكانت الجبال او شب دا غرنا كثيبا مهيلا پشانت داغه شګي بهیدون کې کثیب الرمل المجتمع اغه ډیرکې د شګي چې راجم شوی مهیل دی ته وي چې د سی او بهیږي رملا متناثرا داسي سائلا متناثرا چې سی او بهیږي الله دا شګو ډیرکې دا غرونه بد شي لکه د شګو ډیره چې د سی خوېږي کنه دا غرونه به دقه شانته خوېږي ا مضبوط غرونه الله زری زری ختم بشي الله اکبر
قیامت په وخت ان ارسلنا الیکم یقینا من را لګلې تاسو ته خلق رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدن بیان کوونکې دی علیکم پتا سبحانه بل گواہی بم کوي پتا سبحانه کما ارسلنا لك څنګه من را لګلې فرعون ته رسول فعصى فرعون الرسول نو فرمانیو پر فرعون د الله د رسول د موسی علیه السلام فاخذناه من راونیو د فرعون اخذا وبیلا پنیولو سخت باندې فكيف تتقون نو څنګه تاسو بچین کفرتم کو کفر کوي یومن په ورځ باندې کو کفرم کړی په هغه ورځ به څنګه بچ کېږي یجعل الولدان چې وبګرځي وړو ما شومان لرشی با بوډاګان والعیاذ بالله تاسو سخت ورځ د قیامت واړه ما شومان به بوډاګان چې ډېر غم دلاس تاسو سخت ورځ السماء او د اسمان چې منفطرم به دا بوشلېږي په دغه ورځ باندې په دې خلکو باندې رحمت بشي کان وعده د وعده د الله مفعوله پوره کړی شوی ان هذه یقینا دا قران چې دا تذکره دا د الله رب العالمین دا خسته کتاب دی ته تذکره ویل دا تذکره فمن شاء اتخذ نو غسوک چې دا خو شي ودی نسی لا ربي د خپل رب طرف ته سبیل الله هغه د رب طرف ته لار ونیس دا قران دی پلاس کې راوالي د دې علم حاصل کی او دا رنګ په دې عمل مو کی دا خسته لار د الله طرف ته تللی ان ربک یقینا استعرب چې دی علم او پویږي انک تقوم چې یقینا تودریږي زمانه بي ادنا من ثلثي الليل کم د دوه یسو د شپې نه دوی سي په درې سو کې دوه شپې دوه ثلثه څه ته وایي 2/3 د شپې درې یسي چې کې نو په دې کې په دې دوه دریو کې ته ودرېږي نبی معنی دا یو یسا خو بلو کې او نور دا دوه درې میسي په کې ته ودرېږي ستارب ته پته چې ته ودرېږي ادنا من ثلثي الليل نږدې هغه دوه درې میوسو د شپې ته ونیس په کله نیمه شپه ودرېږي او ثلثه وکله درې مې سو ودرېږي او طائفه یو ډله د صحابه د ملګرو د من الذين دا کسانو معك چې ستا سره مرګري دي هغه مودريږي د شپې قیام والله چې یقدر الليل والنهار اندازه کړی د شپه او ورځ الله ته د شپې او ورځې اندازه خو چې سونه ودرېږي بس ودرېږي نو اوسله اختیار ورکړي چې څومره ودرېږي سونه قران د تاسانیه پکې وایي علم الله پوهه دې الله تحسو چې تاسو نشي اندازه کولای دا شپه فتاب علیکم نو الله سانتیا راوسته پتا سو باندې ځکه هغه زمانہ کې ځکه اندازه کېدل شپه چې دا ګنټي او دا غړې او منټونه خنو کړ دا ورسره به اجازه اوس موږ ته پته لګی لکه ما خام نور په دې ټیم ډوب شو سار دې ټیم راخیږي کلکولیټر راواله زر به تقسیم کې چې نیمه دا شوله دا بجې د درې مېسه شو د سلوره مېسه شو د شپږم شو دا تقسیم تاسو آسان والله ذکر الله فرمایي چې تاسو علم الله ته پته ده لن تحسوه چې تاسو دا نشي اندازه کولای فتاب علیکم نو الله مهرباني وکړه په تاسو باندې اسانته باندې راوستا فقرؤوا نو لولای ما تيسر من القرآن هغه چې اساني د قران او بل دار کته اوس کیلکولیشن ووم کې چې زه به دونه ودرېږم نو دا پابندي د دې سکندونو منټونو ګرانه ځکه وس الله چې بس سونه ته اساني مړه قران وایا سونه ټیم چې ودرې دې شي بس ودرېږي الله اساني راوستا الله وصل الله فرمایي علم فقرؤون لولای ما تيسر من القران هغه چې اساني د قران علم الله پوهه دي ان سيكون منكم مرضى چې زرد وی بستا سره بازي بیماران مرګري بیمار سره خو به نشي ودرې ډېر سات خیر دې د قیام کې 2 رکعات دی وکي چې ډېر قیام نشي کول واخرون نور کسان به يضربون في الارض چې سفرونه وکي پزماکه کې يبتغون من فضل الله لټي بد الله تعالی فضل مسافر وي د شپې ونشي را پاس د استړې وي نو ک الله دا تهجد فرض کړی وي ته هم تکلیف نه الله یې چې سونه را پاسې دیش ستا خوخي ته پرې خو دا خبر او نور کسان دي واخرون نور کسان دي یقاتلون فی سبیل الله چوي jihad کې او جنگ کوي په لار د الله کې دا مخکې خو کسان ذکر کړی یبتغون من فضل الله چې لټي د الله فضل تجارت کوي تجارت پسې ګرځي سفر کوي او اوس هغه کسان ذکر کوي چې jihad کوي ګور دا مکی صورت په مکه کې دا نازل او په مکه کې الله تبارک وتعالى مخکې نه پیشنګوي وکړي چې په تاسو کې بدسي کسانی چې سبق کوي قتال وکي جنگ وکي د الله په لار کې او به مدینه ول الله ورکړه قتال شروع شکنه د قران د پیشنګوي پورا شو نو مجاهدم ستړي نو کدی وګت قیامونه کې نو خیر دی خالد ابن ولید جنگونو کې ډېر مصروف او رضی الله عنه قران تلاوت ته بنوزګارې ده قران راواخست وای اې د الله کتابه د جهادونو تانه مصروفه کړه چې جهاد د مصروفیات نه ما به روزانه ورش پستا تلاوت کوله او تعالی ټیم کم در کومه نو وې څومره خسته عذر الله ته پېښ څو خسته عذر ځکه چې خو جهاد کو ما او تا وسو عذر پېښ
تش خوبونه کاوي غپونه چکرې ته به څه عذر پیش کې الله ته چې تا قرآن له وخت نه دی ورکړی. الله اکبر. خالد ابن ولید او صحابه به ته یا الله موږ جهادونو کې مصروف موږ به ته سوای موږ ستوره وکړه موږ خدای ډېر ډوډۍ وخورو چې ابل ورځ راته یو کس لا وای چې په دې رکوع کې راخته شمو دا ډوډۍ رانه دی خلی نه سراوزی چې دا موږ به څنګه وي دون ډېر وخوري. واخرون نور کسان یقاتلون فی سبیل الله چې جنگ وکړي د الله په لار کې فقرؤ نو ولولای ما تيسر منه هغه چې آسان دي د قران نه سوره قران چې لستل شي شپې الله ته قیام وک اب سوای واقیم الصلاه او پابندی کوي د مانځوات او زکات او ورکوي زکات واقرض الله قرض ورکوي الله تقرضا حسنا قرض خيستا من انفاق کوي په دین دا د شلک الله چې قرض ورک الله بدله درک وما تقدموا هغه چوڑان دي مخکې لګي تاسو له انفسکم د پاره د خپل نفسونو من خیرن سنیک عمل تجدوه تاسو به مو دغه ثواب تجدوه من تجدو اجره تاسو به مو دغه اجر او ثواب عند الله اذا الله پنځ باندې هو خير او اعظم اجرا دغه الله ډیر غوړه او ډیر لوی اجر ورکوونکی واستغفر الله وبخنه غوړی د الله نه ان الله یقینا الله غفور رحیم بخنه کوونکی رحم والاده. سوره المدثر دا مکی سورت دی کې د الله نبی ته امر دی چې دعوت وکړه مخکې ویل قیام الليل او کوسوي قیام الليل دی او کده شپې کنه اوس الله ته بیان اسانه د ورځې بستا په بیان کې الله اوس سره چي مدد وي اوس ته بیان کوا. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے په شړی کې ځان ان غختون کیا مدثر کمبل او شړی کې ځان ان غختلې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې وحی راغ کمبل په ځان واچول هغه هرا کې تب پیرا نه الله ته نبی بس نور اوس پاسه شړی کې نور ځان متاو قم پاسه کا فانذر نو فانذر دا مقصد د قیام صد پر پاسی کو ودرېګا فانذر ير ورک خلقو ته دین بیان کا انذر معنا دا ير خلقو لور کا شرک نه و ير و د ګناونو د نافرمانونه ذکر الله نبی فرمای انا النذير العريان ز اغه نذیر یما چې بالکل خکارا مسلې کوم خلقو ته سب کې نه پټون وربک فکبر دا تفسیر د انذار چې بیان کې سبب کې بیان د رب کبریا وربک فکبر د خپل رب د پاره لوی وایا د الله عظمت د خلکو زړه کې واچو د باباګانو لویواله پکې ما چوا چپلانه بابا د سپلانه بابا ورته د بابا او چوا پاتو قبر کې پروت دی بس مړ شو خلکو خخ او چې نه کو جنت ته وځي او کڅ ګناي کړي به ور سره الله حساب کوي د رب خبرې کوه مړه د الله د لوی خبرې کوه سب بابا راته کې وربک فکبر د مشرکانو په ځل کې د هوبل شهید لویواله ناشته د عزا ابي لویواله پکې دی او دا رنګ د منات لیواله پکې دي او د نور دربارون لیواله پکې دي نو ته د رب لیواله بیان وربک فکبر او د رب لیواله وایا وثيابک فطهر او د خپل جامې دي پاکه ساته د ادب د دعوت د داعی او د عالم د پاره د نظافت ډیر ضروری دي دا نه چې خیرنی خچنی جامې د چولې ځان نه ملنګ جوړ کړي اسخه او بیان کې خلک وایي څنګه جامې چولې ا د بیان کې ګوره د لباس اثري کوم عالم چې بیان کې خلک د لباس تم ګوري دا په خلکو یو اثر کوي دیو جن د علماو د پاره د ادب دی او طلباو د پاره چې دی بزان صفا ساتي خپل لباس صفا غسل وکي او دس کی وي او خوشبو به استعمالي علما خسته خوشبو به استعمالي مزیدار او قیمتي خوشبو او الحمدلله دی وخت تاسو ګوري څومره چې حق پرست علما دي د ټولو بهترین او خسته خوشبو او استعمالي او الله ولا خ کلی لباسونه ارسوره کړی در دې دعوت برکات نه الله نبی ته وي ګوره جامع په پاکه ساته ځکه در دې دین ادب دې دې دعوت ورجز فهجر او د اری پلیتای نزان پړډا کا رجز ار ګنا او پلیت دین ګوره ځان پړډا کا ولا تمنن تستكثر ولا تمنن احسانون اوس باتنی ونه کې ګوره تستكثر چې خپل کار ډیر وګڼي دا بنوي چې ما ډیر درسونه کړی دی او ما ډیر بیانونه کړی بس ته مړه نور بیانونه زنه کوم نه ولا تمنن فالله احسان کې فالله زباتنی کې ولا تمنن زباتنی مکه هم به خلکو کوا چې ما خو تاسو ډیر بیانونه کړی او ما په الله کوا تستكثر چې د خپل کار د تډیر ښکار شي نه چې ډیر دعوت دې مو کو دسی به موږ هیڅ هم نه دی کړی دسی وای ځکه د الله رب العالمین دین چې د ډیر لوی دین دی مونږ ته او نه دی محتاج نبی ته الله وي تبز باتنه نه کې چې ما ډیر کار وکړم ما تعالی سوکي مونږ بس دعوت کړی مونږ بل څه بیان کړی از مونږ بس درس دغه لفظي ترجمه د وته لګي نه استو پته نه لګي
چې سبا کېږي موږ سره الله دې زموږ نه قبوله کړي او الله دې زموږ زړه کې اخلاص پیدا کړي. نو کله به هم دا زړه کې نه راولي چې ګوره ته دا احسانونه وښیې چې ما خو ډېر کار د دین کړی. نه، موږ هېڅ هم نه دي کړی. ولربک فاصبر. اوس خو د دین په لاره کې تکلیفونه راځي. ته چې حق بیانې خلک به ردې بدې وایي، کنځلې به کوي، پراپیګنډې به کوي، مشکلات به وي، جیلونه به پکې راځي، رپورټونه به راځي. نو ولربک فاصبر، بس صبر کوې. ولربک او د خپل رب دپاره فاصبر، پس صبر کوه. اوس د قیامت حالات. فاذا نقر في الناقور، نو کله چې आवाज وکړی شي په هغه شپېلۍ کې، فذلک یومئذ، نو په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې یوم عسیر، دغه ورځ چې دا ورځ د ډېره سخته. فذلک، نو دا وقت د نفخ چې دی، یومئذ په دغه ورځ باندې یوم عسیر، ورځ د ډېره سخته. علی الکافرین، په کافرانو باندې غیر یسیر، نه د اسانه، په کافرانو باندې خو بیا ډېره سخته. ذرني پرېږده اے نبی الله، ما پرېږده ومن هغه څوک خلقت وحیدا چې ما پیدا کړی دی یوازې، وجعلت له، او ما ګرځولي د ده دپاره مالونه ممدوده خواره. دا هغه کافر الله رب العالمین یادوي چې کوم په عربو کې دغه دا ولید ابن مغیره ځان ته به د وحید ویل، وایي زه داسې منفرد شخصیت یم او زما مالونه هم ډېر دي، زما بچي هم ډېر دي او تابعدار دي. وایي د ده په هر ځای کې تجارتونه او د به تجارتونه قافلې هم ډېره راتللې. دا د نبي صلی الله علیه وسلم دشمنو او د نبي صلی الله علیه وسلم په خلاف کې د څه فکرونه کړي دي، پسې ایتونه کې ذکر کوي. نو الله وایي دې پرېږده او ما پرېږده، زه به دې سم کړم. پرېږده ما ومن هغه څوک خلقت وحیدا چې ما پیدا کړی دی یوازې، وجعلت له، وما ګرځولي دپاره مالونه ممدوده خواره واره، وبنین شهود، او زامن حاضر، زامن به هر وخت خدمت کې حاضر. ومهدت له تمهیدا، او تیار کړي ما د ده دپاره تمهیدا، سامانونه تیار، ډېر سامانونه ورسره د دنیا د هغه زمانې دولت. ثم یطمع، بیا دې تمه کوي ان ازید، چې زه به دله زیاتي نعمتونه ورکم او زیاتي بدلې به وله ورکم. دی وایي چې ماله به الله هلته په جنت کې مراکي مزې که قیامت راغی. الله وی کلا، اچرې داسې نه ده. انه کان، یقینا دی دا انسان لآیاتنا، زموږ ایتونو لره عنیدا، عنادي، زموږ د ایتونو څخه عناد او ضد کوي. دا ظالم. سأرهقه، زر دی موږ به وخېجو د لره صعودا، په هغه اوچته چړۍ باندې، اوچته چړۍ باندې. بعضې وایي دا په جهنم کې په اور کې دله چړۍ جوړه کړې ده. نو څه د اور عذاب دی چې د اور کې لا د پاسه پې نعوذ بالله ته چې په دې اوچت ځای وخېجه، چې اور نه دا یخ علاقه ولې نه. ګوره ته اوس دیر سوات ته لاړ شه یخې علاقې ته، او په یخ علاقه کې تا ته یو سړی و چې ته دې غر ته وخېږم، سړي ته ګران وي، سا شي خولې په سړي راشي. لا پاتې دا چې جهنم یو، په جهنم کې ورته الله شا به دې چړۍ وخېږه. الله اکبر. الله وایي زه به ده سره ګورم، زر دی دی به موږ وخېږو په چړۍ باندې. سأرهقه صعودا. او یا بعضې وایي دا کنایه ده د سختو عذابونو نه، لکه کم سړی چې په اوچت ځای ورخېږي او ختلی نه شي، سای او بس بالکل دا سا خیجی نوره، دا زړه پړق چوي، دغه شان بدله عذابونه وي. ولې؟ ځکه د دا کارونه کړي. اوس ته ګوره، اوس تفسیر دی د عناد. نو د ده لس حالات ذکر کوي. دا نمبر 10 قرآن کار دی، نمبر 10. انه فکر، یقینا د فکر وکړ، وقدر، او اندازې ولګولې. اصل کې کسان یې راغونډ کړه د مکې مشرکان، تپوسونه یې کول په دې نبي کبه ټاپه ولګو چې د دعوت بدنام کو، څوک په ایمان نه راوړي. نو فکر یې کو، خلکو مشورې ورکړه، دم فکر کو. الله فکر یې وکړو، وقدر، او اندازې لګولې په خپلو مزغو کې، په نبي باندې د فتوی دپاره اندازې لګولې. فقتل، دا دې تباه کړی شي او هلاک شو. کیف قدر، دا څرنګه اندازې لګوي. څومره بدبخت دی، ایله زما د نبي د دشمنۍ دپاره اندازې لګي او هغه باندې د بدنامۍ یو نوم ږدي چې کوم نوم پې کېدمه چې دا دعوت وله بدنام کړه. ثم قتل، بیا دې تباشي. کیف قدر، دی څنګه اندازې لګوي، څنګه اندازې ولګولې. ثم نظر، بیا وکته داسې، نظر یې بیا وکړو، داسې وکته، دې ملګرو باندې نظر واچو. اول سوچونه کو، سر یې ښکته کړو، بیا دا سر داسې راوچت. ته به وایې الله رب العالمین ورته سمه کیمره نصب کړې ده، داسې طریقه باندې ولا دا ټول حالات موږ ته راښودلي. فکر یې وکړو، اندازې لګولې، سوچونه یې کول. الله ته خیري دوه ځلو کې فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر. الله دې تباه کړه چې ته د اندازې لګې زما د نبي په خلاف کې. نو بیا الله ثم نظر، بیا دا مردار سترګې داسې راوچتې کړلې، داسې وکتل. ثم عبسا، بیا دا تندی را ترې وکړه. وبصر، او دا رنګ هم داسې بدلېده، را بدلېده. بیا دا تندی داسې راغونډې کړه چې څه وکړم داسې، او بیا لګیو دا رنګ هم ګډوډېده، را ګډوډېده. دې حق لیونی کړی چې ولې د دې نبي دا دعوت مخکې روان دی. دغه کارونه زموږ د زمانه کې هم د اهل باطل کوي، ناستې مشورې کوي
چې دا قران او حديث ولا بسنګ بدنامو کله ولا کتابونو کې مخکې رسته خبره کټ کې وګوره وې دای لیکلي دی لکه دا مخکې مو دا رسته مو چې سی لیکلي چې خبره پوره ښکار شي کنه دا يهودو په شان پټول سره او کله نور بدنامي لګي په خلکو باندې الله دا رنگ هم ګډوډ ثم ادبر باشاره وغرزول واستكبر ولوي وکړه فقال نبي ويل په اخره کې چې بس اتفاق پدې چې ان هذا یقینا دا خبره چې دا نبی چې موږ ته چې دا قران دی ان هذا نه دی دا الا سحر يؤثر مگر دا یو جادو دی چې را نقل کړی شوی دی بس اخره کې به دې متفق شي موږ به دا جادوګر دی او دا قران چې دا جادو دی نعوذ بالله خاله ولا مو ورځي بچی د خرابای خزي د خرابای اورونه خويند د خرابای ګره مو ورځي ندي ظالمانو دا فتوا اخره کې او به ویل ان هذا نه دا قران الا قول البشر مگر دا خو نه د بشر الله وی ساسلیه سقر زرد زبدم سقر ته وردن کم چې دا خبره کې زما د قران بارک ساسلیه زرد زبد ورنه باسم سقر هغه اور د سقر ته وما ادراک او تعالی سس خبر درکړې ما سقر چې دا سقر څه شی دی لا تبقي دا باقی نه پریدي د دې کافرانو نه یو قسم ولا تذر او نه پریدي د بدن نه ولا کمزه ارزه بوله سوزي والعياذ بالله لواحه للبشر سوزون کې د دې بشري او سرمنه لرا عليها مقرر دي په دې اور باندې 19 نلس ملائک چې دا خبرم دی وارد دي کافرو چې نلس ملائک په دې پورم خندا شروع یو نلس نو موږ غټ لخ کړیو نلس ملائک نلس کسان سي چې دا به مونږ ته وټینګ شي بس مقابله به سره کوی ځان وته اخلاص الله فرمای دا د اور والا دا تعداد می چې ګرځولې د ملائکه دا مې د کافرو لپاره امتحان وګرځو چې دی نلس لاسي او بل چې اهل کتاب یقینو کې په دې خبره په دې قران کې الله د نلس عدد ولی نازل چې په دې ځای باندې مقرر دي نلس ملائک ځکه چې په مخکنو آسماني کتابونو کې دا خبره و نو چې اهل کتاب په قران کې وګوري يهود او نصارا هم پته ولګي چې دا قران د الله کتاب دی ځکه چې په مخکنو کتابونو کې دا خبره د قشانته و چې دا نلس ملائک نو کافرو لپاره امتحان شو او د اهل کتاب لپاره سبب د څه شو د یقین چې اهل کتاب او عذر به ختم شي دا نشي ویل اهل کتاب يهود نصارا چې دا نبی کې نبی نه دی او دا کتاب آسماني نه دی د سینې شي ویل اوس الله فرمایي وما جعلنا اصحاب النار او نه دې ګرځولې موږ دا موږ نه دي ګرځولې دا خاوندان د اور الا ملائکه مگر ملائک څوکیداران د اور ملائک وما جعلنا عدتهم ومن نه ګرځولې دي دوی د شمار نل شمار الا فتنه للذين كفروا مگر دا یو ازمایش ته د پاره د کافرانو او بل یستيقن الذين د پاره دي چې مضبوط یقینو کې هغه کسانو تل کتابه چور کړی شوی د ورته کتاب د کتاب خو به یقین راشي په دې قران باندې او بل د مؤمنانو به ایمان زیات شي ځکه مؤمن چې الله او رسول ته سوي بس هغه مانی بل ويزداد الذين امنوا او زیات بکی هغه کسان لره چې ایمان راوړي ایمان دوی ولا يرتاب الذين او دې لپاره چې شک ونه کی هغه کسانو تل کتابه چې ورکړی شوی د ورته کتاب المؤمنون او مؤمنان وليقول الذين اسم منافقان اعتراض کوي چې د الله د دې رسم مطلب وجدا نل استعداد مقرر دی اعتراض والا دی وليقول الذين او د پاره دي چې وي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې دوی په زړونو کې مرض دی ول کافرون او کافران بموي ماذا اراد الله بهذا مثلا سیراده کړي الله تعالی په دې بیان باندې سیراده کړي مطلب دا چې الله رب العالمین دا بیان مونږ ته کوي چې نلسنو شل ولې نه دی نو دون ولې نه دون دی به دا خبره الله وي بس غټ حکمت پکې دا چې سب گمراه شي او سب هدایت ولا شي كذلك دغشان يضل الله گمراه کوي الله من يشاء او چاله چې غواړي څوک چې په دې باندې اعتراضات کوي به گمراه شي ويهدي والله هدایت کوي من يشاء چاته چې غواړي وما يعلم جنود ربك او نه پیژني لخر استاد رب الا هو مگر الله پیژني دي کی اشاره د چې ملائک نورم خډیر دي ګوره د رب د لخر او شمار صرف الله ته معلوم خدلته نلس مقرر کړی دي په عذاب وما هي ونذا الا ذكرى للبشر مگر دا یو یاداشت دي انسان د پاره کلا په معنا د حقا نمرازي یقیني خبره ده او په معنا ردعیم ده کلا د سینه د پکار دي منکرین له انکار نه دی پکار والقمر قسم دی پس پګمای والليل قسم دی پس په باندې ادبر کله چې شاره وګرځي والصبح قسم دی په سبا باندې دا اسفر کله چې رڼا کی انها دا جواب قسم ش دا سپګمای د شپې او د سبا حالات گوادی پدې ان یقینا دا چې دی لا احدل کبر خامخ یو دا غلوی لوی سيزونو نه دی نذیرا ير اور کون کې دی للبشر انسانانو ته دا جواب قسم دی انها من دا د قران دا دلایل چې دی دا نذیرا للبشر دی لا احدل کبر دی یو دا غټ غټو دلایل نه دی یو دا غټ غټو سيزونو نه دی چې الله را لګل او ير اور کون کې دی بشر لره
لمن د پاره دا چا شاء منکم چوالی تاسو نه ان يتقدم چا مخکی شي او يتاخر یا رستو شي څوک مخکی کیږي څوک برستو کیږي دا ارچا د پاره دا قران دا یو د انذار سبب دی کل نفس هر یو نفس دې بما کسبت باغ عمل باندې چا کړی رهینا پای کې بند یو غاڼه دی هر انسان به خپل عمل کې غاڼه د قیامت پر ورځ باندې الا اصحاب اليمين مگر خلاص والا دی خو کامیاب دي په خلاص عمل نامه ته ملاوي فی جنات یتساءلون په جنتونو کې به من یکونون فی جنات وی بدوی په جنتونو کې یتساءلون یو بل نه تاسو نه کوي خپل منځ کې تاسو نه کوي سورې صافات کې تیر شو د مجرمان نو هم تاسو کې دا جنتیانو ته الله جهنميان وروخي اب جهنم کې دی او جنت کې او رابطه به وشي لکه ته چې په موبایل څنګه رابطه کې د بار دنیا سره نو دی په جنت کې یتساءلون سوالونه وکي عن المجرمين د مجرمانو نه مجرمان ته وي ما سلككم في سقر چاته سره داخل کړی دی سقر ته دی ورته چارانه نه است څه شیرانه نه است پس خبر راغی قالوا دی بو تاول خبرو کی لم نکو من المصلين نو مونږه منځ والا منځ نم نک بیل مازو والعياذ بیل مازی د جهنم د سقر سبب دی دویم دا د ولم نکو نو مونږه نطعم المسكين چې خوراک ورکړې مسکینانو ته بل بمبخل کو مسکینان لم خوراک نه ورک او بل دریم وكنا ومنغا نخوض مع الخائضين چې مشغولتیا بم کوله باطله د مشغولتیا کوونکو سره باطل خبرو کې به خلک ورنوتی د اسلام خلاف خبرې به کولې ګډ وډ مجلسونه به مونږ مرسګه پونه لګول غلط د مجرمانو مجلسونه کې بناست او بل جرم سلورم وكنا ومنغا نكذب بيوم الدين چې دروغجنم غنل دا ورځ د بدله حتی تر دې پورې اتان اليقين چراغ مونږ تمرګ اليقين په معنا د موت فما تنفعهم نفيد بنور کوي دوی ته شفاعت الشافعين سفارش د سفارش کوونکو سکول سفارش نش کول فما لهم نسوجر دوی لردي منکرین لرا عن التذکرته شديدين نسیت د قران نه معرضین دوی مخ ګرځي کانهم گویا کې دوی چې دی حمر مستنفره هغه خردي چې تیخته کوونکې دي دا هغه خري هغه وحشي خره صحرايي خره نه دي د انسانانو منډه وي تختی الله دا قران نه چې کم کسان تختی دا رسېدل لکه وحشي خره فرت چاغت خر تختی من قسوره د زمرینا قسوره صوت الاسد تو شور د زمری چې زمری واسم ووري دا صحراي خر زرو تختی له راغه اوس ملګه ښکار کوي او دا غنګ زمری تم وای نو دا قران والا د سره ک زمری قران والا چې کوم ځای کې بیان کوي قران شروع کی بس مشرکان به تختی او بدعتین راځي د خبري ماوري دا ډېری سخت خبري کوي اوس برابر باندې بیا را دوه کوي نه الله دا وګوره دي صحراي خر ته وګوره چې دا منډي وای لګي او قران ناوني لکه خرچ د زمرینه تختی بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده لري هر یو سره د دوینا دا مشرکانو کې هر یو کس دا اراده ده ان یعطا چې د دې ورکړي شي صحفا منشره هغه پانی خوري وری دی وي زبه ال امنم چې مال به د اسمان نه پانی راځي خوري وری کله الله وی چر دا سینه ده چې تعالی دی پانی راشي بل لا يخافون الاخره بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه کلا یقینی خبر ادا دلته کلا په معنا د حقا یقینی خبر ادا د انه تذکرہ یقینا دا قران چې دا ډیر لوی نصیحت دی فمن شاء ذکر نو هغه څوک چې دا هغه خوښ شي ذکر نو نصیحت دی واخلي ودا قسمونه راغلي سره مده کې بس پګمې او پشپا او فلان دا برستم راشي دا موږ لنه دی جایز دا چې کوم دی الله رب العالمین په تور د شهادت پیش کړي الله لپاره دا جایز دی الله رب العالمین مو منع کړی چې الله نه غیر په بل څه قسم نه کوي پس پګمې پنوار په بل شي قسم وکړه شرک دی الله رب العالمین په خپل د خپل مخلوقات دا گواکې دي کوګه تفصیل له خو به تاسو وایي لفظي ترجمه دی پرې خو دا سبا ختم دی وای دې وجه وضاحت نشو کوله سوره یاسین کې اصل کې دې زیو هو القران الحکیم کې چې دې وضاحت شي مخکنی درسونه واوري احسن کلام ګوري به پوهې شي به دې باندې کله چې د سندا انه تذکرہ قنندا قران دا یو نصیحت دی فمن شاء ذکر نو هغه څوک چې خوښ شي ذکره د دین نصیحت واخلي دا دیات کې دا نصیحت دی قبول کی وما يذكرون داخلك نصیحت نه اخلي الا ان يشاء الله مگر ک الله غواړي الله چاله توفیق ورکړي بس نصیحت دیوال او هو اهل التقوى دغه الله تعالی چې اهل التقوى لایق دی د دې چیرته وکړي شو اهل المغفره او لایق دی د بخنی کولو هغه د دې لایق دی چې خلکو د بخنه کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورة القیامه دې کې قیامت اثبات دی او د سی اثبات کړي دی چې الله فرمایي
زبدل دا اډو کې او دا د ګوتو دا بندونه دي نه دي دا بم دل را ژوند دي کوم بیرته دا د ګوتو بندونه ټول واړه دي دا بم دل جوړ کم تلاوي ما به الله څنګه راپورته کی بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم دا سینه د قسم کوم بیوم القیامه پر ورځ د قیامت باندې ولا اقسم دا سینه د قسم کوم بالنفس اللوامه پاغه نفس باندې چې ملامت کوونکې ايحسب الانسان اي ګمان کړي انسان کوم انسان مجرم او منکر الن نجمع عظاما چې مونږ به چر راجمن کو د داړو کې دیوګین زماړو کې راجمن شي ډانچا جوړ نشي بل الله وی ولنا قادرین من قادر یو علی ان پدی باندې نو سویه بنانا چې مونږ به برابر جوړ کو د بندونه د غوتو بل یرید الانسان بل کې اراده لري انسان ليفجر امامه چې دې انکارو کی امامه مخکې دراتلو د دې حالاتونه یا امامه د مخې ته کوم حالات را روان دي دا غینه دې انکار کوي ليفجر چې دې انکارو کی تکذیب کی او دا غرنګ نافرمانی کوي امامه په دې را روانه زمانہ کې چې مخې ته در روانه او یا غره روان حالات د قیامت دغه نه لګي تکذیب کوي انکار کوي یسالو دې سوال کوي تپوس کوي ایان یوم القیامه کله به دا ورځ د قیامت دا استفهام د استبعاد د پاره دی په طریقه د انکار چې مړه نشته دی مړه کله وینو الله اوس حالات بیانې د قیامت فاذا برق البصر نو کله چې کری بیری شي د سترګې پړق وکي د سترګې لکه اسمان کې چې پړق وشي من حیران بشي چې قیامت کله قائم شي او دا غننګ وخسف القمر او تور وشي د اسپګمې برق البصر د برق تحیر تو یسل سترګې به بالکل حیرانی پاتش دهشت په پیراشي hebat په پیراشي په سترګو باندې او زی په زی په ودري کې د سترګې ټهراو په پیراشي لکه سوره ابراهيم کې دا 43 آیت وخسف القمر او تور وشي اسپګمې نه برنا ختم شي قیامت کل قائم شي والعیاذ بالله وجمع الشمس والقمر اور جمع بکړې شي نور اوس اسپګمې دواړه یو زیبش او دا غرنګا بعض روایتو کې راځي به په اور کې ور غرزول شي دا د عذاب د پاره نه بلکې د مشرکانو د شرمولو لپاره چې هغه به د عبادت کوو سجدي به وته لګول یقول الانسان نو بو انسان یومئذ په دغه ورځ باندې هر انسان به یاد خبره کوي د یری د لاس او یا به کافر انسان دا وای اين المفر چرته دې زیادتی اختی کم خو وتختو کم خو پټ شو دا ډیر سخت حالت الله وکلای چری نشته د تیختزه لا وزر نشته بچ کېدل الی ربک استرب طرف ته یومئذ په دغه ورځ باندې المستقر زید د قرارینی ولو قرارې د ټول الله ته ورځي وس ينبأ الانسان خبر ورکړي شي انسان ته یومئذ په دغه ورځ باندې بما پاغ عمل باندې قدمه چې د مخکې لګلې او اخر او کمی رستو پرې خو بل الانسان بلکې انسان علی نفسي په خپل ځان باندې بصیر ډېر خلیدون کړي ځان لره په خپل ځان باندې خلیدون کړي خو ته ځان معلوم دی ز په سمره وبو کې او څنګه عملونه می کړی ولو القا اگر کدی غرزه او پیش کوي الله تمعاذير ډېر بانی او عذرنا کدی ډېر عذرنا پیش کوي ډېر لکه ته ځان معلوم دی چې وزرونه خو پیش کوم د دروغو خو ګره ما جرم کړی دی هر انسان ته ځان معلوم اوس نبی ته د قران په باره کې ادب لا تحرك به مخوزه اے نبی په دې قران باندې لسانک د خپل جبال تعجل به د پاره دي چې ته تادی کې په دې قران باندې اوله کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راغ شونډه به زر 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 خوځولې دې لپاره چې مانه دا وحی رنشي بیا ته الله د ایتون راولګل نبی نه انتظار کو جبرئیل علیه السلام چې پورا ایتونه د ته وای تی بیرست په قلا روايه زیستا پزړه کې جمع کوم یریږي بدن نه تا ته یاد پات کیږي ځکه تزما پیغمبري ته مې د قران د دعوت لپاره را لېګلې دا تا نه یوروم نبی صلی الله علیه وسلم دا یې راو چې زمانه هیر نشي چرته نه الله ته مخوځه په دې قران باندې خپل جبل تعجل به د پاره دي چې نبی ته تادی کې په دې قران باندې ان علینا یقینا زمون په ذمہ باندې جمع کول د قران دی او قران او لستل دي د ان اول به د پړل کې جمع کم او به بدل پدې جبل استلمسان کم دا په ما باندې الله زمواري شو فاذا قرانا کله چې مونږ لولو دا قران ستا په جبه نبی او تا ته بیان کو فتبع قرانا قرانا مونږ ولولو من د جبريل په ذریعہ تا ته بیان کو نبی به تسکه تبر د قران د لستلو تابعداري کې فتبع نبی ته تابعداري کا او قرانا د لستلو د قران د دې لستلو تابعداري وکې قران وی لستل شي وسیسته کنه دا سچ لستل کې به ولدي تابعداري کې بده پسې بازي ثم ان علينا بیا یقینا زمون په ذمہ باندې بیان د دې بیان نه مراد څه دی تشریح قران تشریح کوم ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې چې نبی علیہ السلام به بیان کړي اقیم الصلاه بیان یې کړي د مونږ ته ټیمونه خو دي رکعاتونه هم خو دي
کم قرات به کې څنګه به کې دیم د خودلی کم د مونږ اول ټیم دی کم اخر ټیم دی اوات او زکات تفصیلی کړي د روزو او د زکاتونو او د حجونو درس اخی به بیان دی په حدیث کلا بل تحبون العاجله کلا اچری غفلت د قران نه دی پکار او د دنیا د مالونو د لاسه دا قران پر خودل نه دی پکار بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت کوئ د دې فانی دنیا سره تاسو ګوره دنیا سمینه کوي خلق العاجله معنی پتا دی ختمیدون که ځکه دنیا ته عاجله وي وتذرون الاخره پرېږدئ تاسو اخرت وجوه سمخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې ناظره تر او تازه الى ربها ناظره خپل رب ته کتون کی وي الله دې دا مخونه زمونږ وګرځي دا خسته خلق دی په قیامت مؤمنان والله مخونه تازه کی او د رب دیدار به ته نصیب شي د قیامت په ورځ باندې دا څونه عجیب منظر ووجوه او سمخونه به یومئذ په دغه ورځ باندې باسره هغه به بدرنګي باسره معنا بدرنګ وي او قران کې زیب دي تیر تک تور به اسخاب تظن غمان بکای ان يفعل بها فاقره چوکړې شو د دې مخسره فاقره ملامت کون کې افت او به چې ما باندې ملامت کون کې افت راغی ځان به ملامت کوي خو به کار نه کوي کله ایچری داس نه د پکار یعنی کافر چې دا کم کافر دی او ایمان نه راوړي د حالات الله ذکر کوي کله ایچری داس نه ده اذا بلغت التراقيه کله چې ورسیږي روح دی مریتا روح مریتا ورسیږي التراقيه تراقيه اصل کې د نحر دی مری دا دوه ډوکی دي ځکه دا یو دا یو دا دی دا روح دی زه تراش بس اخر چې انسان نساوزي دی زه ته بد مری ته دا روح را ورس نور ټول بدن نه ختم شي بس د اخر کې اخر یو سلګي وي دی ځکه بس بدقم ختم شي بس مړ شي انسان الله دغه حالت ورزي الله وقيل او بویل شي په دغه وخت چې انسان لکه دا حالت راشي دا روح دغه زه تر ورسي من راق سوق دی چې دم واچي من دلته سکتم ده کنه د ډیر غم د لاس هغه چې کوم ته خواته ناشتي دون غم پر اغلی چې سمې خبرې نشي کولای نو من ونخلی سوق شته چې دم واچي لک په دبانې راق راق کستو چې دمونه چي سوق شته چې سورۃ یاسین وته ویل کوي دم په واچي خلک وای کنه سوق دی الله وجوز دم واچي به ته پوښتنه وقيل او بویل چې د مرګ په وخت کې من اراق سوق دی چې دم چون کړي او ظن او یقین وو کې انه الفراق چې دا وخت جدای دی اوس بوله یقین راشي بس د جدای وخت اوس به د خپل خپلوان نه جدا کیږي لاړ له اخرت طرف روان شي ولطفت الساق بالساق او یو ځای بشي پندای د پندای سره پندای سره ځای شو د مړي خپې وي سمې کله که شابه پندای ولا پندای سره ځای کې خپې ولا وتړي دا غټ غوت چې د خپې ورانی پاتې نشي وي لاسونه ولا سیده کی سترګې ولا پټي کی الله وی دغه واخراغه دا په موږ ټولو را روان او چاته خل ادم نصیب نشي په دسي لار کې دسي حدیثه کې وا غریب لاړ شي چې ساتي خطرې سو کې خواته یمنه والعیاذ بالله الله وی بس ولتفت الساق بالساق پندای ولګي د پندای سره یې شول پندای د پندای سره اله ربک ستارب طرف ته یوم یذین المساق په دغه ورځ باندې ورتللی الله لورغه لاړې د خلکو نه جداش فلا صدق ولا صلى وزجر دغه انسان ته چې مونږ نه کوي صدقې نه ور کوي تصدیق نه کوي الټه تکذیب کوي مخړې د دین نه دغه حالات الله ذکر کوي فلا صدق انه د تصدیق نه کو د دین د الله او د رسول تصدیق نه کو توحید نه منلو رسالت نه منلو قران نه منلو ولا صلى او ني منځ نه کول ولكن كذب لیکن تکذیب کړي او تولى او مخې ګرځول ثم ذهب ببدل الى اهله خپل کور ته يتمطى چډیر تکبر وکاو الى اهله خپل اهل ته بلاړي دوستانو ته بلاړي بیا بل الټه تکبر هم کو چې نن خو مسلمانان خ پریشان هغه فلانه و ابي خو نن خ عزت کول سمته بڼه کمه ته جوړ کړم الله دې ته ګوره زما مؤمنان پازابې لګي او بلا مستیم کوي تکبرم کې فخرم پلا کوي او دا بازي موليان ملو د سرت مې په وکړو کنه 50 رد وکړه زمونږ منهج قران او حديث ته استاد قران او حديث سره نه لګي ته به په قران او حديث باندې رد کینو الله دې ته وګوره څومره بدبخت انسان دی چې دې تکذیبم کوي مخم ګرځي د دلایل او د حقنا او بلا خپل اهل تر روان دي او بلا تکبرم اولا لك فاولا هلاکت دے تعالی را نبیا تعالی را هلاکت دے تباشوی ثم اولا لك فاولا بیا هلاکت دے تعالی را نبیا هلاکت دے سلور زلیو ته هلاکت وي تباشوی نو تباشوی انسان اي مولا لګي وي سلور مذهبونه قران کې راغلي هلکه کم ځای کې راغلي وي دا آیت وي نور په ترجمه نه پوي دا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا
چا ورته دې معنا خدای چې تباشل او تباشل تباشل او تباشل سلور زل دي ځان تبا کړ دا څه کته چې سلور مذهب وي نور په مطلب نه پوي اولا لکه معنا در استاد پاره لایق د تبعی اولاد استاد پاره دا چې ته تباش ځکه چې ته د حق دشمنی ځکه سلور جرمونه وکړه کنه فلا صدق یو ولا صلى دوا ولكن كذب دري وتولى سلور ځکه الله سلور زل تبا او هلاك شول انسان ولدا کار کوي ايحسب الانسان اي ګمان کړي دي انسان ان يترك سودا چې دې پرې خو دې شي بیکاره دې انسان داخله لګي نسبه بیکاره پرې خو دې شم زمانه باندې ته پوس نه کیږي قیامت بنيږي الم یکو آینو دا انسان نطفه و نطفه من منی اندمنی یمنا چاړول کې د پرحم د زنانه کې ثم كان علقه به ټوکړه د غوښش به ټوکړه د وینې شولا فخلق فسوى نو الله پیدا کونو برابر یک فجعل منه نو وی ګرځو دنه جوړې کده دنه الزوجین جوړې الذکر والانثى نارینه او زنانه دغه نطفه چې خپل هغه وخت ته ورسید روح چولو ټیم کې یا نارینه شي یا زنانه شي الله یې څنګه پیدا کړل دغه ذات قادر دی چې د عملی بمرا ژوند کی الیس ذلک آینه دغه الله بقادر قادر علی ان پدی خبر باندې یحیی الموتى چې را ژوندې بکمړو لرا بلا ولنه یا الله سبحانك فبلا پاکی د تعالی ر الله ته بالکل قادر په دی باندې ان یحیی الموتى چې دغه الله به مړي را ژوندې کوي قادر نه دی قادر دی سورۃ الانسان او سورۃ الدهر متویل کی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان یقینا راغله په انسان باندې حين د یو وخت من الدهر د زمانینا لم یکن چنو د شیء مذکورا یو سی یادیدون کې مذکور چی تذکری کی انسان باندې د یو وخت چاړو د چا پیجندن نو مونږ چې پیدا نو زمونږ نوم هم نو کنه چې تنوي نو ستانو هم نو چې پلانې خان چې پیدا شنو ال د نوم کې خو د شپلانې کنه الله په انسان هر انسان د یو وخت تیر شوی چې دې نه یادېږي سکنه پیژنې نه نومي چې پیدا شنو الول نوم کې دي ان خلقنا الانسان يقينا پیدا کړم موږ انسان من نطفه د نطفینا امشاج نبتلی امشاج چې غړ وړه نطفه ده امشاج د ځکه د زنانه او د نارینه نطفه ګډ وډ شي نبتلی چې موږ اړو راړو وغیرہ فجعلنا موږ ګرځو به دی لره سميعا بصيرا سميعا اوریدون کې بصیرا لیدون کې انسان ته جوړ شي به اوري او ویني لګي د طاقتونه به الله واچ ان هديناه السبيل يقينا موږ خودنه کړی د تدلاره حق لار متواضع کړی د په وحی باندې اما شاکرا یا بده شکر کون کې و اما کفور او یا بنا شکر او کفر کون کې الله یوسف ته ما لار واضح کړ سترګې مې درکړ وګونه مې درکړ عقل مې درکړ او لار مې متواضع کړ کتابونه مې راولګ آسماني نبی راغی اوس تا لار دوه معلومه اوس تا خو خدا ک شاکر جوړېږي ک کفور جوړېږي ان اعتدنا يقينا ممتار کړل للکافرین د پاره د کافرانو سلاسل زنجیرون او اغلال نو توقن پسټونو کې وسعیرا او اور بل کړي شوی ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون دی بسکل کیسکیبا من کا سندا غډکو کاسونا کان مزاجوا چوب غډون دا غي سره کافورا د کافورو کافور کې خوشبو د ابرودت یخواله پکې دا پکې واچول شي دنیا دا کافور چې دا خسړې وښنی دا خس نه خړلې کېږي دا آخرت کې د کافور په شان خوند به الله رب العالمین په دې دغه کې ولا واچي دا کوم جسونه د جنتیان سکی خوشبو هم تر روانه او سکی به دوه مزي وي عینن دا یو چینه دا یشرب بیا دا کافور وي چینه دا ګوره یشرب بها اسکل به کوي په دې باندې عباد الله بندگان د الله یفجرون تفجیرا چلای به دوی غیلره په چلول باندې یفجرون دوی به جاری کوي د کی اشاره دې ته چکل دوی واړي خو لور شي جاری بشي ورادي خوشي بس بند بشي لکه بعضی اتوماتیک دغم کتري کنه غنل کې سعودي و غیره کې دلته می چې دا سلاس او ور نږدې کې چالو شي چې لا سلا دی او بند شي دا سي مزیداری چینی دی التا په دې جنت کې الله مقرر کړ یوفون بالنذر دا سوق دا ابرار دا نیکان خلق د دې صفات یوفون دوی پوره کوي بالنذر هغه نظر چې د الله د پاره پزان منلې ويخافون يوما نو دی یریږي دا غورزینا کان شر چې دی شر او سختي دا غورزي مستطیره خوري وره د قیامت د سخت ورځ ده چې دا سختي او مشکلات یې خوارو وارد ويطعمون الطعام او دي خوري خوراکونه په خلکو باندې د خپل وس مطابق علی حبه پمینه د الله کې مسکینن په مسکین و یتیمن او په یتیم باندې او اسیر او په قیدی باندې په دې خلکو باندې جتمن مسکینان یتیمانان اسیران په دې باندې خوراکونه کوي انما نطعمکم به ورته سوی به ورته وي انما نطعمکم یقینا من خوراک کو پتا سبحان دی لوجه الله خاص د الله او د مخدار آزاد الله در آزاد پاره د مخدل الله د پاره چې دغه دیدار نصیب شه د الله در آزاد پاره
لا نريد منکم منګ نه غواړو تاسو نه جزاء کما بدلا ولا شکورا او نس شکریا دا نه غواړو چې موږ له بدله راکوي ستم هم د نشه پتم باندې چا څه خنک او دا لاسه کې هغه شکریا هم ته نه غواړي چې ما ته وایي چې ستا ډیره شکریا د دې پتم هم نه ده دیو جن علماء و امام تیمیه رحم الله وغيره دا مسله کړي چاله چې صدقه ورکړه وي ته د دې تمام مکو دا متمش ما ته دعا کوخه دا به سړی چا څه خو وي دعا کوخه کنه نه د دې تمام ته مسات چا د پاره چې ورکا الله تعالی نه کنه کدی ته دعا وکي کوونه کې د زړه ته خوشاله ک الله به تاسو خوشالي او تعالی برکات درکې هدایت سات دا رنګ الله فرمایي دی وی چې ان نخاف یقینا من یریګو من ربنا زم ربنا یوما دا غورزنا عبوسا چې تنگ او سخت ورځ د قمطری راوړي رسخت ده فوقاهم الله الله دوی بچ کړه شر ذلک اليوم د شر او د سختو د غورزنا ولقاهم نظره او مخامخ بشدی د تازګۍ سره او سرور او د خوشحالۍ سره تازګۍ نه به په مخ په بدن او خوشاله وجزاهم بدله کې ور کوي الله دوی ته بما صبروا په سبب دا چې دوی صبر کړو جنت او حریرا جنت او ریخم جنت رهائش او ریخم لباس متکئین فی هذه بتکیوی په دې جنت کې علی الارائک په پالنګونو باندې لا يرون فيها دوی بنئنی په دې جنت کې شمسن کما ګرمي نور التنشت ولا زمهریر او نه یخنی التا چې سوړه چیږي بلکې نارمل موسم دی مزیدار ودا سټیم به لکه پسرلی کې چې سار کې تر پاس یو د سار دای خوای سار د تیار ختم شي نور لانی راخته او د خسته انسان چرته چمن ممن کې واکینګ کوي سونه خپل موسمي د قسم موسم به ټول عمر په جنت کې الته نور نشته دې ځکه الته خوشبه نشته کنه خوب نشته په جنت کې ته به چې خوب نشته دا خو ډیر خراب کار دی زه خو هم چې خوب مې کولای بس پروت وي نه الته ستړیواله نشته الته خوب ته ځکه کې ستړی شي الته ستړیواله تکاوت نشته چې وده شولې بیا خو نعمتونه پاتې کېږي او دیو جن شپم ناراضي الته د ورځ د مزید قوت ولا بدنونه دي او نعمتونه دي ناشنا نه الله نه ګرمشته نه یخنه ودانیه علیهم او راکاګه به په دی باندې ظلالها سوري د دیوانو وذللت قطوفها او راکوز به په دی باندې وذللت راکوز شوی به راکته شوی به قطوفها غنچکونه داغي تذلیلا پر راکوزېدو باندې دا سوري نږدې دي او دا غنچکونو کې دون ډېری میوي دي چې لاندې دا څنګه راکېږي کړي دون ډېری میوي ويطاف عليهم او ګرځول کېږي په دی باندې به انیه لوخي من فضه د سپینو زرو اکواب او هغه ګلاسونه كانت قوارير او اکواب جګونه اجمه د کوب د کړی والا ته لکه د جګ کړی کنه جګونه په ګرځول کېږي كانت قوارير چې به د شیشې نه نه څنګه شیشه ده اسنه له کلاس نه پریوزي مات نش وینا نه د دنیا شیشه نه ده قوارير من فضه شیشه دا جوړه شوی د سپینو زرو نه د سپینو زرو شیشه ده سپینو زرو شیشه څنګه دا به التپته لګي الله دې موت ابوزي قوارير دا شیشه دا من فضه چې د سپینو زرو نه جوړه ده قدروها تقديرا انداز کړي به هغه لپاره خاص انداز باندې یو خاص انداز باغی کې خوراک او سکاک او دغه رنګ جوسونه او غیره شراب چولې کېږي ويسقون په دې باندې بس کولې کېږي فيها په دې جنت کې کاسن ډکه پیالې کا نمزاج وا چې به ګډون داغه سره زنجبیل د ادرک زنجبیل به کې شاملي دا بس کې دوی عینن دا یو چینه ده فيها تسمى عینا چینه ده فيها په دې جنت کې تسمى سلسبیلا چې نوم ورته ویل کېږي د سلسبیل تسمى ویل کېږي د تنم سلسبیل د سلسبیل چینه ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم سار مانځ کې د جمعې په ورځ باندې دا صورت په 2 رکعات کې ویل اول صورت کې الف لام میم سجده ویل چې انسانان ته د نعمتونو کم از کم را جمعه خورا یادېږي کنه نشنه صورت ده ويطوف عليهم او ګرځي را ګرځي با ډیر بزی راځي په دوی باندې د خدمت د پاره ویل دانهم مخلدون اغه لکان چې همیشه بالکانی ځوانان نوجوانان خولي لکان د بستا خدمت کی صفا صفا وي څنګه وي الله وي اذا رايتهم کله چې تو ګوري دوی ته حسبتهم تب ګمانو کې په دوی باندې لؤلؤ منثورا لکه ملغلری خوري وري د خادمان د جنتینو دون خستې لکه ته ملغلری چا شیندلې دون خستې لباس او دون خولي بدن او د دې د لاسونو به خوراک سکاک تعالی خوندم درکې سپایي ډیره ده نو دا جنتین بسونه خولي واذا رايت او کله چې تا دا منظر ویني واذا رايت او کله چې تو ویني ثم باغ ذکر رايت چې ویني نعيما نعمتنا وملكا كبيرا او لوی بادشاہي ویلو دا به لوی بادشاہي دا نعمتونه
عالیهم د بر طرف نه په دې جنتیان باندې ثياب جامې وي سندسن درېخمو ثياب سندسن جامې دي د نورو رېخمو خضرون چشنني و استبرق او غټ غټ رېخم دي لاندې برنه نری رېخم لاندې نه غټ رېخم وحلو دي تما چولې کېږي اصاور من فضه هغه بنگړي د سپینو زرو وسقاهم ربهم او سکي په دوی باندې رب د دوی شرابا طهورا هغه د سکلو سیس چې پاکون کې بیا ورته الله تعالی وای ان هذا یقینا دا من يقال من الله او من الملائکه د الله طرف نه یا ملائکه طرف نه بوته ویل کېږي ان هذا یقینا دا هغه سیس دی یقینا دا چې کان لكم جزاء انداز تاسو لپاره بدله ده دا ستاسو د اعمالو بدله ده نو چې نیک اعمال لیکوت وکانه سعيكم او واستاسو هغه سعي او کوشش او عمل مشکوره قبول کړي شوی عمل در الله قبول کړي دي نیک اعمال به کول په اخلاص نو دا دغه بدله ده منځ کو منځ نه بعد ان شاء الله لک چان سبق وایو بیا ځکه سبب ختم نه ان شاء الله لک سبق وایو الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله